ماشومان پکې اوبه ویسي مړی 3 ورځې 4 ورځې نادره کوي که پیدا شي بیا 15 ورځې پلار نادره کوي. او ماشومان زموږ خپل هم دا پاشله ده باید ونه لامبېل ته سیند دی وړي یعنی د لامبو هنر زده نه ده او لامبي هو نه داسې په کار نه دی که نه. مخکې ما او زره صاحب په همدې باندې بحث وکړ دلته ډېری ماشومان دي چې خپل والدین مور او پلار ترې نه دي خبر خو لیکن دلته لامبا ته راځي د دې سره سره د خلکو نه د پیسو غوښتنه کوي د ډوډۍ غوښتنه کوي د یو بل څه غوښتنه کوي. پلار چې څه شی درته وایي ستا په ناکامۍ نه وایي ستا په کامیابۍ وایي چې کومه خبره تا ته کوي هغې خبره ومنه. د دې ساحې په لیدو څه احساس کوي؟ ډېر د خوشحاله احساس کوم زه نه چې الحمدلله ته کوم راغلي دي دا ټول د خوشحاله احساس د ګل وطن یوټیوب چینل درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله من یم چې ښه به یاستئ صحت به مو ښه وي د ژوند چارې به در باندې په خیر او خوشحالۍ سره تېرېږي. جلال آباد مرکز بیسودو پل ته راغلي یو دلته به له وطنوالو سره کیسې کوو زړه خواله به کوو په خپرونه کې به تاسو ښایسته ښایسته انځورونه او ساحې د دغه ځای وګورئ او هممهاله به ورسره په یوه موضوع باندې چې موږ نن ټاکلې ده چې وخت ناوخت ماشومان او تنکي ځوانان چې د لمبا هنر زده نه ده او دلته راځي په دغه سیند کې لامبي نو بیا یې بدبختانه د مرګ لامل شي د مرګ باعث یې وګرځي. په همدغه موضوع به د وطنوالو نظرونه اورو چې وطنوال موږ ته په ده تړاو باندې څه ویل غواړي. له موږ سره اوسئ د خپرونې په جریان کې به تاسو بېلابېلې مرکې وګورئ او دغه ښایسته او خوندوره منظره به هم تاسو ننداره کړئ. سلام ستړی یم چې جوړې خیر بخیر یې ډېره زیاته مننه. څنګه یې صحت دې څنګه ده؟ شکر دی الحمدلله. که لومړی کې زموږ لیدونکو ته ځان معرفي کړي. زه محمد ایوب ارمان یم او بنګړیوالانو کوڅه کې تخت لرم اتمې ناحیې کې اوسېږم. ښه دوکاندار یاست؟ او دوکاندار یم. دلته د څه کول بیسودو پل ته څنګه راغلی؟ دلته ولا بس ګرمۍ په عذاب کړو راغلو دغلته یو ساعت لمبا دپاره خو رش ډېر زیات و نو لمبا مو یو څه ناڅه وشوه. څه ناڅه وشوه نو ستا په خوښه ونه شول؟ نه زما په خوښه دلته خو ډېری هېوادوال د لمبا په خاطر باندې راځي ته هم راغلی لمبا دې زده ده که ناسې راغلی؟ لمبا مې زده ده خو دلته چې دغه بیروبار او دا کوچنیان او دا خلک ما ولیدل زما نه یې لمبا له یاده ویستله په دې خاطر چې ماشومان ډېر زیات دي هغسې ماشومان چې بیخي هغه خسو پسې راوځي بوجېګانې پرتې راشي دغلته لامبي بعضې ماشومان پکې اوبه ویسي مړی 3 ورځې 4 ورځې نادره کوي که پیدا شي بیا 15 ورځې پلار نادره کوي. پلار یې بیا خبر نه چې زما اولاد چېرته دی چېرته نه دی خپل د اولاد پوښتنه نه کوي. دلته زیاتره ماشومان زیاتره خلک زیاتره ځوانان راشي دغلته په هغه هنر او د لامبو بازۍ په هنر باندې نه پوهېږي لامبي هغلته معمولي ځای دی دونه ډوب هم نه دی خو بس بیا هم ډوبوي. زیاتره مړي موږ راایستي دي دغلته په خپلو سترګو لیدلی حال هم لیدلي دي چې ماشومان اوبه وړي دي او بیا هم راایستي دي دغلته بیا وارث نه وي وارث. ته خپله څومره وخت نه دلته لمبا لپاره راځي؟ دلته ولا بس دغه ګرمي چې شروع شوې ده نو یو نیم ساعت یو ساعت دپاره راشو دغلته لمبا ته نه د مخکې وختونه مطلب 2 کاله 3 کاله کې څومره وخت چې ته راځې؟ هسې خو دلته زما عمر ټول همدا جلال آباد ښار کې تېر شوی دی بس سارې ګرمۍ کې راغلي وو کومه ګرمي چې راغلي بس موږ دلته راغلي وو د لمبا دپاره. نو دلته ډېری هغه خلک راځي چې په لمبا باندې نه پوهېږي ماشومان د هغوی والدینو ته د هغوی کورنۍ ته ستا پیغام څه ده دوی باید څه وکړي چې دغسې غمیزو مخنیوی باید وشي ځکه دا څو ورځې مخکې څو کسان وړي وو بیا یې 2-3 ورځې مړی ورک و کله چې را پیدا شو نو هغه هم داسې یو حالت کې و چې بیخي انسان ورته کتلی نه شي یا یې زغملی نه شي د هغوی په کورنۍ به څه حال تېرېږي داسې خلکو ته د پیغام څه ده؟
پیغام مې ورته دا دی چې هر پلار هر سړی باید خپل د اولاد پوښتنه وکړي چې زما اولاد د ورځې چیرې سهار نه راووځي پوښتنه یې وکړي چې باید دا چیرته لاړ شي چیرته لاړ نه شي که کاروبار لري که هر څه لري باید پوښتنه یې وشي نو ټولو والدینو ته مې دغه پیغام دی چې خپل د اولادونو پوښتنه وکړي خپل اولادونه په مدرسو کې واچوئ خپل اولادونو باندې تعلیم وکړئ بې ځایه مه پرېږدئ چې بې ځایه پرېږدئ هر رقم آلات پرې راځي نشهیي آلات پرې هم راځي اوبه هم وړي چې د چا خبره مړی بیا ورکي نو زیاتره خلک دغسې موږ لیدلي دي خو والدینو ته هم دغه پیغام دی چې خپل د اولادونو پوښتنه وکړي خپل اولادونه وګوري چې چیرې ځي او چیرته نه ځي ډېره زیاته من لیدونکو د ماشومانو حق هم په خپله والدینو همدا ده چې د هغوی پالنه وشي د هغوی روزنه وشي او د هغوی پوښتنه وشي وخت ناوخت دا چې کورنۍ خبره نه وي او هغه دلته راځي لامب یې که چا وخته یادونه مه وکړه که چا رسیدګي وکوله نو له اوبو به یې وژغوري که نه خپل ژوند به په دغه اوبو کې له لاسه ورکړي نو د وطندار پیغام هم همدا و چې هغه والدین چې په دغه برخه کې فکر نه وي نو هغوی د خپلو اولادونو ته فکر وکړي خپل اولادونه د بې ځایه نه پرېږدي ډېره زیاته مننه چې مرکه مننه ژوندی اوس ستړی مه شي خیر اوسئ وعلیکم السلام زه داسې پاس روان وم تاسې وکتئ ستاسې خواله راغلم هغه پل سر نه دی ولیدو پل سر نه مې تاسې وکتل والله مننه مالې اکثره ځوانان دلته راځي د لمبا په خاطر د ګرمۍ د لرې کولو په خاطر باندې ډېری پکې بیا داسې ماشومان چې لمبا یې نه یې زده یا ځوانانو ته هم لمبا نه یې زده د داسې خلکو په تړاو څه ویل غواړي موږ به څه ویو نو داسې دی ستا خبر رښتیا د ماشومان راځي زیات او زیات د کور د بې اجازې راځي مور او پلار یې خبر نه وي یا یې کار ته لیږلي یا یې مکتب ته لیږلي یا مدرسې ته لیږلي هغه اوس په خپل سر دلته کوڅې کې ماشومان جمع کېږي او راځي دا تاسې خپله ګورئ زیات بیا داسې دي چې همدغه ځای کې بېلارې کېږي هم بې ځایه مکتب نه پټېږي مدرسې نه پټېږي همداسې بس کور نه خبر ته څوک نه وي دا چېرته دی همداسې ماشومان یې بېلاره شي دلته ډېری دلته بیا لامبو ورته نه یې زده د مرګ سبب یې داسې کومه پېښه تا لیدلې دلته لیدلې مې ده سږ کال مې هم لیدلې ده او په روز کال هم د هغه ځای کې یو ماشوم یې وړی و هلک و غټ ځوان او دا ځای خو دا سیند خو چې دی بس د ځوانانو قاتل دی ډېرو ځوانانو دي او سږ کال هم ډېرې پېښې مونږ کتلې دي یو 2 هفتې مخکې هم دغلته یو ماشوم یې وړی و هغه ښکته ځای نه او بیا یې مړی په دغه کې پیدا کړی مندره کې داسې کورنۍ ته د پیغام څه ده چې دغه اولادونه یې بغیر له اجازې راوځي یا یې بل کار پسې ولېږي هغوی خپل اصلي کار پرېږدي راځي دلته لمبا په خاطر داسې والدینو ته کورنۍ ته د پیغام څه شی ده نو ماشاءالله ټول موږ نه غټان یو مجردان یو نو هغو ته موږ څه مشوره ورکړو خو دغه دی چې بس بچی چې یو ځای ته لیږي باید څارنه یې وکړي خبر ترې والي پوښتنه ترې کور کې وکړي او خپله باید مشر خلک دي نو خپله موږ نه ښه پوهېږي خپله ښه پوهېږي خو خبر نه دي اوس به انشاءالله څه نه څه خلک خبر شي او که زیات نه وي نو یو اندازه خو باید دې مسایلو مخنیوی وشي انشاءالله بس دغه تاسې غوندې خلک دلته راځي کور مو ودان دا اوس یو څو نفره دا شی وګوري خپل اولادونو نور دغه هم کوي څارنه به هم کوي ګوري به هم کور مو ودان ستاسې درنو لیدونکو کاکا دلته الوګان خوټولي الوګان او چولې خرڅوي د پیسودو د دغه پل له لاندې نه ډېره یخه ساحه ده یخه شمال هم لګېږي سیند هم روان ده او دی وایي چې سهار نه تر اوسه پورې زه هم دلته یم ګرمي مې نه کېږي ده فکر کوم روزمره کار هم دا ده له ده سره هم یو دقیقه زړهخواله کړو البته اول کې ویل مرکه نه کړو خو ما ورته ویلي چې یادي غږېږو سلام کاکا ستړی مه شي وعلیکم السلام تاسو هم بخیر راغلی ستړي مه شئ ډېره زیاته مننه څنګه یې صحت دې څنګه ده والله خیر و خیره دی تر دې وخته پورې ژوند ښه روان ده ښه بالکل راضي دی نه څومره وخت کېږي چې دلته کار روزګار کوي بس دغه هر یو وړي کې دلته ودرېږو یو وړی په بل وړی دلته یو وړی بل وړی دلته راځو کار او ژوند نه دې راضي بالکل راضي دی نه الله شکر سهار راځي تر مازدیګر هم سهار راځو مازدیګر به هم دلته دلته خو ډېری ماشومان ما وکتل ځوانان مې وکتل چې لامبي ګرمي ده د لمبا په خاطر راځي چې دغه ګرمي لرې شي ګرمي رفع شي خو ډېری داسې دي پکې چې لمبا یې زده نه وي دغه هنر د لامبو وهلو هنر خو دا بېل ځان ته تکتیکونه غواړي ځان ته چل او هنر غواړي زده یې نه وي اکثره بیا د مرګ سبب سي داسې پېښې تا کله لیدلي ته خو دلته ناست دی نه دلته خو دا موږ چې ناست دلته اوبه کمې دي هغه طرف ته زیاتې دي بیا د پل هغې سر کې اوبه ډېرې دي یعنې داسې پېښې سره کله مخامخ شوی نه داسې پېښې سره ته مخامخ شوي نه یي
نو موږ خو وخت نه وخت له ده ځای نه خبرېږو چې ځوانې وړی یوې وړی دوی وړي یا ځینې وخت ماشومانو ورکي بیا هغه خو داسې دی چې دا سیند مکمل سیند دی، اوس هغه سیر ته اوبه زیاتې دي، دلته چې دي کمې دي. دلته خو تاسو خپله ګورئ د واړه واړه ماشومان هم راځي لامبي پکې، او ماشومان نو زموږ خپل هم دا خواهش دی باید ونه لامبي، دلته سیند دی وړي. یعنې د لامبو هنر زده نه ده او لامبي هو نه داسې په کار نه دی که نه. هغې کورنیو ته پلرونو ته والدینو ته څه پیغام لري چې دغسې خپل اولادونو څه ډول څارنه هغوی باید خپل ماشومان سیند ته راپرې نه دي، او دلته چې راځي نو خامخا سیند به وړي چې لمبا ولا نه ورځي، او چاله چې لمبا ورځي خو لامبي تاسو خپل هم ګورئ. د ماشومانو تر څنګ ځوانانو ته ځینې ځوانانو ته هم د لمبا هنر زده نه ده، بس یو دم ځان دې سیند ته خطا کړي، هغوی ته د پیغام څه ده؟ نو غټ خو بیا هم نشي وړی، دا خو ځان قابو کولی شي، ولې اوبه کمې دي، دومره زیاتې نه دي. هغه طرف کې وایي ډېرې دغه ډېرو اوبو ته کوشش کوي. هلته باید لاړ نشي، باید همدې ځای کې ولامبي، دا کوم ځای کې چې اوبه کمې دي، او لمبا چې چاله نه ورځي باید هم نه لامبي، باید ونه لامي، فقط سیل ته راشي. سیل ته راشي، دلته هوا یخه ده، بس کېني او دغه شي پرې لاړ شي. ډېره زیاته مننه چې مرکې ته راځي. هم ډېره زیاته مننه چې راغلې، موږ سره مرکه وکړله. د ګل وطن لیدونکو، وطن دا او هیوادوال دي، څوک په څه رقم له کوره راوځي د سیاحت او چکر په خاطر، څوک څه رقم په ځینو ماشومانو باندې کورنۍ خبرې او په ځینو خبرې نه دي. والدین یې ملامته نه دي، هغوی چې سهار شي نو خپل کار روزګار پسې وځي، دوی مکتب ته یا مدرسې ته ولیږي، او هغوی هم بیا موقع نه په استفادې سره چې کومې خو یې زړه وغواړي وخت ناوخت دغسې شوخي کوي، او د چکر په خاطر یا د لمبا په خاطر باندې د بېسودو پل ته راځي، یا مثلا همدغه سیند په اوږدو کې د رونټۍ خواته یا بلې خواته لاړ شي. دلته مو نږدې د همدغه سیند په غاړه دغه پل لاندې یو فامیل وکته، ماشومان یې ورسره ناست دي، او دوی سره زړه خواله کوو، مرکه کوو چې دوی موږ ته په دې موضوع باندې څه ویل غواړي او څه وخت راغلي. سلام ستړی مه شي. خیر اوسې، ته ستړی مه شي، په خیر رالې سره. ډېره زیاته مننه. که لومړی کې زموږ لیدونکو ته ځان معرفي. نوم مې مهربان ستومان دی، د کونړ ولایت اوسېدونکی یم، او دلته زموږ نږدې کور دی، او د خپل ماشومان مو راواخیسته تر څو له دغې ارامې او ښکلې فضا نه خوند واخلو. مهربان ستومان، مهربان ډېر ښایسته نوم ده. ستومان ولې؟ خپله ښایسته یې. اصلا ژوند دا ټول مشکلات چې دي، انسان د ژوند نه ستړی دی، همیشه دا ژوند چې دی په اوږو باندې په اوسني وخت شرایطو کې بار دی. په همدغه احساس باندې ما تخلص ستومان یې خیر. ژوند ستړی ده. یادونه مو کړه دلته مو نږدې کور ده، څه وخت راووتی؟ تقریبا داسې 1 بجه وه چې راغلو. دلته مو زره صاحب زما کشر ورور دی، ما ته زنګ راووهه، وایي راشه، دلته نور ملګري مو، هغه یې لږ کار درلوده، هغه یې لاړه هلته، بیا مو غرمنۍ دلته وکړله، او اوس چای راوړه د کور نه، نو چای مو دغه زما زوی دی او دا مې ورېرونه دي، او زره صاحب مې کشر ورور دی. ډېر خلک د یو فامیل یاستئ. وخته ما ځینو هیوادوالو سره مرکه وکړله، ډېری ماشومان بې اجازې له کوره راوځي، یا ځینې ځوانان خو طبعا اجازه لري، خو یو مشکل دا ده چې هغوی بیا ځینې په لمبا نه پوهېږي، یا ځینې ماشومان خو لمبا باندې بیخي هغه لمبا هنر ورته زده نه ده، دلته یې وخت ناوخت د مرګ باعث شي. دوی راځي چې ګرمي رفع شي، خو هغه بدبختانه ووایي چې بیا یې د مرګ لامل کېږي. دغسې پېښو سره تاسو مخامخ شوي یاستئ؟ مخکې ما او زره صاحب په همدې باندې بحث وکړ. دلته ډېری ماشومان دي چې خپل والدین مور او پلار ترې نه دي خبر، خو لیکن دلته لامبا ته راځي. د دې سره سره د خلکو نه د پیسو غوښتنه کوي، د ډوډۍ غوښتنه کوي، د یو بل څه غوښتنه کوي. دلته موږ ولیدو چې ماشوم راځي، ماما ماته شربت واخله، ماما ماته، لیکن خپله کورنۍ د دې نه ده خبره چې زما بچی چېرته دی چېرته نه دی. باید بچی داسې په واګو کې راکلک کړي، بچی داسې آزاد خیال ته پرېنږدي چې بچی واولوځي، ځکه پلار او مور د دې نه دی خبر، خو بچی راغلی دی سیند ته. بار بار مدني ټولنې، فیسبوکي فعالان په دې ولس باندې غږ کوي چې دلته مه راځئ، دلته ستاسو د ژوند خطر دی. ډېرې پیښې موږ او تاسو په دې لږو ورځو کې وکتئ، ډېری ځوانان، ښایسته ښایسته ځوانان زموږ د دې سیند خوراک شو، سیند ویوړه، او کورنۍ د غم په ټغر کېناستلې. حال دا چې کورنۍ لا خبرې هم نه دي، خبرې نه دي، کورنۍ نه دي خبرې، بلکې بل ځینې ځوانان دي چې هغوی یو نوع زور ځان له ورکړي چې راځه دلته ولامبه، ګرمي ده، خو نه، دا ګرمي په یو سطل اوبو سره هم ختمېدلی شي. یو سطل اوبه راواخله، تشناب ته یې ویسه، خو ډېر یخې غواړي، یو 10 روپۍ یخ پکې واچوه، خو ډېر د زړه غواړي. خو لیکن دغه سیند چې دی دا خطرناک دی، او بار بار دا تجربه شوې ده چې ډېر ځوانان دغه سیند وړي دي.
بالکل همداسې ده لیدونکو ګرمي شته ده هوا ګرمه ده خو دومره هم نه چې یو څوک د خپل ژوند پکې له لاسه ورکړي سومان صاحب د همدغه ساحې اوسېدونکی د همدغلته کور ده نو د ده یادونه وکړله چې وخت نه وخت له دغسې پېښو سره مخامخ شوی دغسې مسایل لیدلي دي وروستیو کې که لنډ پیغام دغسې کورنۍ ته ورکړي چې دغه اولادونه یې بې اجازې له کوره راوځي یا یې والدین مصروفه یې په وظیفو کې نو باید په کورنۍ کې د کور نور غړي ورته پاملرنه وکړي دې خلکو ته د لنډ پیغام څه ده زما پیغام دا دی چې ځانونه وژغورئ خپلې کورنۍ د ویر په ټغر مه کېنوئ دغه سین دی د یو لامبا د خاطره خپله کورنۍ د ویر په ټغر مه کېنوئ که لامبئ په خپل کور کې ولامبئ دغه سین د خطراتو سره مخ دی تاسې وکتل چې ډېری ځوانان زمونږ سین یوړله او بیا په هفتو په ورځو ورکي چې تر څو دغه جسد پیدا کړي او کور ته انتقال کړي نو زما د ټولو والدینو نه کورنیو نه دا غوښتنه ده چې دې سین نه مه راځئ خپل اولادونه مه راپرېږدئ دغه سین چې دی ډېر خطرناک دی او خپل اولادونه په خپلو کورنیو کې د خپلو ولقو لاندې ونیسئ دوی به هم څه ویل غواړي له دوی سره به مرکه کوو سلام ستړی مه شئ وعلیکم السلام ته خیر تاسو ډېره مننه څنګه یې صحت دې څنګه شکر دی ته څنګه ښه خو یې فضل د خدای د ښه داسې ډاډه وغږېږه صحیح ده که نه صحیح ده صحت دې ښه ده په خیر راغلی بې سودو پل ته څه وخت راغلی ولا 3 بجې و چې راغلو بس د ملګري را زنګ ول راشئ چکر ووهئ سرخود کې لږ زره ګرمي وه ما دلته هم لږ زره ساعت تېرې سیند د سرخود سیند کې اوبه نشته دلته ښه دي اوبه شته دي ښه پرېمانه دي سخرود ولسوالۍ نه راغلی او سرخود ولسوالۍ نه راغلی اصلي مې د دې سخرو دی او اصلي د سرخود یم خو دې خلک ډېر وکتل چکر ته راغلي سیاحت لپاره راغلي دي ډېری خلک د لمبا لپاره راغلي دي خپله د مې اراده شته چې ولمبې که نه نه خپله مې اراده نشته رښتیا خبرې زه د رښتیا خبرې سیند کې نه لامبم ډارېږي ولې ډارېږي بس هلته زموږ سرخود کې ټیولونه ماشاءالله ډېر دي بس همالته ټیولونو کې لامبو دا خو داسې دی چې رښتیا خبرې چې دې کې ولامبم لږ زره بدن کې مې شی راوځي دانې مانې دا شی نه ښه حساسیت لري موږ کامرمین هم چې د لمبا کې سخته کړه د تېره خپرونه کې موږ ووړه بیا هم لاخره پسې خیراتونه کوو دا ما غوندې لکه اوبو نه ډارېږي ځکه سم ترې ډارېږي که نه بیا 3-4 ورځو پورې موږ خیراتونه کوو چې خدای وساته او موږ خپله کله چکر ته راوځو یا زکامې ته بل چېرته ملګري مې لامبي ما ته وایي راځه موږ در سره یې ماله نه زه یې نه لامبه زه اوبو نه ډارېږم اکثره ماشومانو ته لمبا زده نه ده وړاندې سیند کې اوس هم لګیا دي اوبه دلته کمې دي خو بیا هم لازمه نه ده چې ماشومان داسې ځایونو کې ولامبي ځکه اوبه یې ډوبوي خپلو منځونو کې لوبې هم کوي کله ناکله یو بل ونیسي هغوی خو موخه تفریح خو وخت نه وخت د مرګ لامل شي داسې پیښو نه خبر شوی کله ډېر خبر شوی زموږ مخکې هم خلک اوبه وړي پوه شوې یو ورځ هم داسې لاړو کونړ ته کونړ کې 2 هلکان اوبه زموږ په مخ کې ویړو ښه نه دی چې پوهېږي چې یو ځای خرابه ځای دی پکې مه لامبه نه په درد خورې وځه پوهېږي چې دغه ځای جوره ځای ده مه لامبه داسې یو ځای کې ولامبه چې تا ته هم ضرر ونه رسوي پوه شوې دی ناخاسته چې اوبه دې ویسي پوه شوې مور پلار به دې په دې په تمه چې زوی مې چکر ته تللی ادې ته تللی پوه شوې زه چې ولا زه چکر ته ځم بیا سیند کې ځان اچوې ځان لږ زره داسې زړوره ګرځې بیا اوبه دې وړي پوه شوې بیا یو ورځ یو جمعه ستا ټوله کورنۍ تا پسې ګرځي چې ودرې چې زوی مې ورک شوی اوبه وړی کورنیو ته پیغام څه ده څه باید وکړي کورنۍ دغه برخه کې دغه کورنۍ باید خپل ماشومانو ته پاملرنه وکړي خپل ځوانانو کیدای شي که ځوان څونه ځوان شي بیا هم مور پلار باید یو نصیحت ورته وکړي پوه شوې د ګل وطن ګلانو لیدونکو لا هم د بېسودو پل لاندې په دغه چمن کې دواړو غاړو ته چې د ښایسته اوبه روانې دي او ښایسته خپرونه ثبت کړله او لام لګیا یو ثبتوې خو په دې خپرونه کې یوه موضوع چې ده لږه حساسه ځکه ده چې وخت ناوخت له دغسې کیسو سره پیښو سره موږ مخامخ کېږو په همدې مورد بل وطنوال سره وطندار سره زړهخواله کړو له ده نه به د حال پوښتو او بیا به له خیره مستقیما دغه موضوع په تړاو هم له ده نظر اخلو سلام ستړی مه شئ وعلیکم السلام تاسو ستړي مه شئ په خیر راغلی ډېره زیاته مننه څنګه یې صحت دې څنګه ده الحمدلله الله دې خوشحاله کړه آباد اوسې د الله کرم دې عزتمن شي دې ساحې په لیدو څه احساس ډېر د خوشحاله احساس کوم زه نه چې الحمدلله ته کم راغلي دي دا ټول د خوشحاله احساس کوي خو بس صرف دغه عمره دی دغه ماشومانو په باره کې یوه خبره زه وکړم زمونږ موضوع هم همدا وه دې خبرې ته راتلم وخت مې یادونه ورته وکړله ځینې ماشومان چې د لمبا ته راځي او بیا یې اوبه په مخه کوي ژوند یې ورنخلي د دغه موضوع په تړاو لنډ له تا نه اورو چې ماشومانو ته د پیغام څه ده او د هغوی کورنیو ته د پیغام څه ده څه باید وشي چې دغسې مسایلو مخنیوی وشي د هرې کورنۍ مشران چې کوم دي
د بچو راوړل او د هغې تربیت دا ډېر یو اساسي رول لري که هغې راشي خپل بچي په خپله راولي او دلته یو ساعت کښېني خپله ماشه خبره دغه سیند دغه نریو د شمال نه خوند واخلي او هغې تر څنګ یې ورسره واړه لامبي او دی یې نګراني کوي انشاءالله چې یو مشکل به هم نه خو صرف دومره دي دا بعضې والدین چې په خپله په کورو کې دي بچي راغلي خوشي خبر تېني نو دغه شانتې شي چې بیا هغه د مرګ سبب شي او لاړ شي یوسي نو هغه اصلي خبره دغه ده چې یا دې راپرېږدي نه او که راپرېږدي نو خیر دومره تکلیف دې کوي چې په خپله دې ورسره راوځي او ورسره دې راوړي او د هغې لاسنیوی دې په خپله کوي. تر بیا چې زه فضل مالک ترې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم تر هغې مو به پاک او لایزاله رب سپارم د یو خپلواک او سوکاله افغانستان په هیله.